د ان اس میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پایلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز د یو ورځنیو سیالیو د 10 غوره توپوهونکو په قطار کې راغلی. د یو ورځنیو سیالیو په دغه تازه درجه بندۍ کې رحمان الله ګربز د توپوهونکو په قطار کې 8م مقام خپل کړی دی. باید وویل شي چې ګربز د افغانستان لپاره د کرکټ په تاریخ کې یو نوی فصل پرانیست. په لوګر کې د څه باندې 15 میلیون افغانیو په ارزښت د 9500 بزګرانو سره د یاد ولایت کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري د افغانستان لپاره د راتلونکو نسلونو موسسې په مالي مرسته د غنمو اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ پیل شوه. د لوګر مرستیال والي له کروندګرو وغوښتل چې له دغه تخمونو څخه په ښه توګه ګټه واخلي. فراه کې د څه باندې 28 میلیونه ډالرو په لګښت پروژې پلې شوې. د فراه د اقتصاد ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې په تیرو 6 میاشتو کې د څه باندې 28 میلیونه ډالرو په لګښت د 50 بیلابیلو ټولګټو پروژو د پلي کېدو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس جمال الدین جلالي ویلي چې په دغه ولایت کې په تیرو 6 میاشتو کې د 28 میلیونو 328 او 262 ډالرو په لګښت 50 ټولګټې پروژې پلي شوې دي. هغه زیاته کړې چې په دغه پروژو کې 11,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. له ملتیا مو مننه. د نورو خبرونو لپاره موږ وڅارئ.